بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. بیا هم نن موږ د دویم ټولګي ریاضی مضمون سره د عددونو مقامی قیمت د مفهوم لوست په اړه زده کړه کوو. زه ذاکره بارکزی ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په تیر لوست کې د اعدادو مقام وپېژنده چې کوم اعدادو ته موږ یویز ویلی شو، کومو ته لسیز او کومو ته چې سلیز. چې د نهو نوینه یعنی کله چې موږ د سل عدد لیکو هغه بیا درې خانې شي. هغه بالکل یوه جدا موضوع ده چې تاسو به په وروستیو کې انشاءالله زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ دلته یې تاسو ته لکه د تمرین چې جوړ کړي یو مشق غوندې، څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ښودلي وو چې دا خانې چې دي لسیزې، دلته کم چې جدا جدا دي دا کم یو دي، دا یویز دي. راځئ چې دلته دا وشمیرو او تعداد یې دلته ولیکو چې د دې شمیر څومره دی، څو لسیزې لرو او څو یویزې. ښه، لاړ شئ خپل د کتاب 14مې پاڼې ته او خپل پنسلونه راواخلئ چې یو ځای سره چیکو کار کړو. آفرین. ښه، راځئ چې دا وشمیرو. دلته ګورو چې موږ څو لسیزې لرو. 1 2 3 4. څو لسیزې دي؟ 4. آفرین. دلته څو یویزې پاتې شوې اوس؟ 1 2 3. ښه، دا عدد کم یو عدد جوړ شو؟ 3 څلوېښت، چې 4 دانې لسیزې او 3 دانې یویزې وي. راځئ چې د بل تمرین ته لاړ شو چې دلته یې په دې انځور کې څه ویلي. څو دانې لسیزې دي؟ 1 2 3 4. ښه، کله چې موږ لسیزې 4 دانې ولرو، اوس دلته ګورو چې یویزه هیڅ نشته. په یویزه کې څه شی ولیکو؟ 0. ښه، دا کم یو عدد جوړ شو؟ 40. 40 څو رقمي عدد دی؟ 2 رقمي. 4 د 0 سره. ښه، راځئ چې په دې برخه کې وګورو چې په دې تمرین کې په دې انځور کې موږ نور څو لسیزې او څو یویزې ګورو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یو دانه یویزه ده، لسیزه ده وبخئ. څو دانې یویزې دي؟ 1 2 3. چې دا کم یو عدد شو؟ 14. آفرین. ښه، اوس راځو دلته ګورو چې یو دانه د لسیزې بنډل دلته لرو، یو دانه د لسیزو بنډل دلته، یو دانه هم دلته. 1 2 3. څو دانې شو؟ 3. 3 دانې لسیزې شوې. آفرین. ښه، دلته لیکو 3. یویزې څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5. 5 دانې یویزې شوې. چې کوم یو عدد ترې جوړ شو؟ 15. یویزه کې 15 دانې لرو او لسیزو کې څو دانې لسیزې دي؟ 3 دانې. ښه ګرانو، دلته تاسو ته یو څه د کورنۍ دنده هم درکړې ده چې دلته څو دانې عددونه دي. دا باید تاسو څه وکړئ؟ 2 رقمي عددونه درکړل شوي دي، ووایاست په هغو کې څو یویزې او څو لسیزې دي. دا به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او د هغې یویزې او لسیزې به وپېژنئ. تاسو کولی شئ چې واړه واړه شکلونه مو باسئ، لس بیل بیل، بیا کوم چې یویزې دي هغه بیل وباسئ، سره وشمېرئ چې په کومه طریقه تاسو ته اسانئ. کولی شئ چې په هغې طریقه دا تاسو ولیکئ. دا هم ده ستاسو کورنۍ دنده. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ دې ته. دلته تاسو ګورئ بیا هم موږ 2 خانې لرو چې یعنې یویزه او لسیزه ده. دلته ګورو چې په یویزه کې موږ څو لرو؟ 1 دانه. په لسیزه کې 1 2 3. کوم یو عدد ترې جوړ شو؟ 21. ښه، دلته چې شی لرو موږ بیا یویزه کې 1 2 3. په لسیزه کې 1 2. چې کوم عدد دی؟ 23. ښه، اوس راځو دې ته 1 2 په یویزه خانه کې 1 2 3 4. دا په کوم خانه کې دي؟ په لسیزه خانه کې. چې کوم عدد ترې جوړ شو؟ 2 څلوېښت.
اوس دلته ګورو چې په یویزه کې یو لرو په لسیزه کې چې دا څو شو 11. اوس راځئ دې بل ته دلته ګورو چې دلته یوه مری ده په لسیزه کې په یویزه کې وبخئ او 1 2 3 دا هم په لسیزه کې. ښه دا کوم یو عدد ترې جوړ شو 11. ښه ګرانو اوس دلته خو موږ مری لرلې هغه هم شمیرلې. دلته که موږ مری ونه لرو څه رقم دا باید کار کو. ښه ګرانو زده کوونکو راځئ چې دا عملیه سره یو ځای په عملي ډول باندې کار کو. ښه ګرانو اوس راځئ چې وګورو دلته موږ لرو یویزه خانه لسیزه خانه سلیزه او هغې نه جي خو نن زموږ کم یو عددونه پکار دي. دلته موږ څنګه چې ته ښودلي چې په یویزه کې باید موږ 9 ولرو. راځئ چې 9 دانې وشمیرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 او 9. ښه په یویزه کې موږ څو خانې لرلې په کڅ شیو 9. موږ اوس دلته څو ماری لرو 1 2 3 4 5 6 و 8 9. ښه اوس په لسیزه خانه کې څو لرو 15. دا باید څو دانې واچو 15. 1 2 3 4 دا هم څو شو 15. ښه دا څو شو 9 50 یعنی 9 په یویزه کې لرو او 15 دانې لسیزې لرو. ښه راځئ چې خپل دویم عدد ته لاړ شو چې دویم عدد کې موږ ته څه لیکلي. په دویم عدد کې لیکل شوي دي چې 3 شپېته یعنی په یویزه کې موږ څه لرو 3 لرو. په لسیزه کې څو لرو په یویزه کې 3 په لسیزه کې 6. راځئ چې دلته بیا هم کار کو 3 دانې په یویزه کې 1 2 دا هم 3. ښه په لسیزه کې څو لرو 6 1 2 3 4 5 دا هم 6. ښه دا څو شو 3 شپېته په لسیزه کې یعنی 6 دانې لسیزې لرو او 3 دانې یویزې لرو. ښه راځئ اوس ځو خپل دریم عدد ته چې دلته څه لیکل شوي دي 20. ښه 20 لیکل شوي یعنی څو لسیزې لرو 3 لسیزې لرو او څو دانې یویزې 7 دانې چې 7 دانې سره بیر کړو. ښه 1 2 3 4 5 6 دا هم او لسیزه کې څو دانې وي 3 دانې. آفرین 1 2 دا هم 3 چې دا څو شو 20 3 لسیزې 7 دانې یویزې. اوس راځئ چې خپل پنځم عدد ته لاړ شو چې څه لیکل شوي دي 40 یعنی 6 دانې یویزې لرو او څو دانې 4 دانې
لسیزې. راځئ چې دا ځل تور رنګ نه کار واخلو. دلته ښه 1 2 3 4 5 6 ښه او په یویزه کې څو په لسیزه کې 4 1 2 3 دای هم 4 ښه ګرانو تاسو په دې ډول که دې وسایلو نه نه لرئ ډېر په اسانه په همدې ورقه کې تاسو کولی شئ چې دغه شکل جوړ کړئ لکه دلته څو دي 70 ښه په 70 کې تاسو څو دانې یویزې لرئ 7 دانې څو دانې لسیزې لرئ هم 7 دانې دلته کولی شئ چې داسې واسه 1 2 3 4 5 6 7 ښه او په لسیزو کې هم ولرو 1 2 3 4 5 6 7 په دې ډول تاسو کولی شئ چې خپل د عملیات ترسره کړئ. اوس ګرانو دلته راځئ چې دا وګورو چې دلته باید څه وکړو. دلته تاسو عدد لرئ لکه 15 شپېته 8 40 50 دلته باید څه وکړئ تاسو دلته تاسو ته څه کولی شئ چې لسیزې اوس تاسو پیژنئ چې لسیزې کومې دي دلته دا خانې ټولې لس دانې دي او دلته دا یویزې دي څو دانې لسیزې باید موږ رنګه کړو 1 2 3 ځکه 10 دي که نه 3 دانې لسیزې لرو څو دانې یویزې لرو 1 2 3 4 5 ښه راځو خپل دویم عدد ته په دویم عدد کې شپېته لیکل شوي څو دانې لسیزې باید رنګه کړو 1 2 3 4 5 شپږ ښه څو دانې یویزې 0 یعنې دلته باید چې هیڅ یو کلاس ونه واخلو یعنې په یویزه خانه کې 0 دی هیڅ هم نشته. اوس راځئ چې دلته دې خانې ته لاړ شو دا څو دي 8 څو دانې لسیزې 4 دانې 1 2 3 4 ښه او دلته څه دي 8 دانې یویزې لرو 1 2 3 4 5 6 و 8 او همدغه شان اوس راځو خپلې اخرنۍ شمیرې ته چې څو دي 8 په لسیزه کې موږ څو دانې خانې لرو 15 که نه په لسیزه کې 15 دي 1 2 3 4 او 15 بیا هم په یویزه کې څو دي 8 1 2 3 4 5 6 و 8 ښه ګرانو زده کوونکو دا تاسو ته د عدد مقام ښودل د یویزو او د لسیزو توپیر انشاءالله چې تاسو د دې زده کړې نه څه اخیستي او خپله کورنۍ دنده چې ترسره کوئ انشاءالله په دې به نور هم ښه پوه شئ. ګرانو زده کوونکو دا هم وه زموږ د کتاب د 15مې او 14مې پاڼې لوست د عددونو مقامو انشاءالله چې ښه پې پوه شوي یاستئ تر راتلونکي زده کړې پورې بیا هم تاسو په لوی الله سپارم خوشحاله ورځ ولرئ.